दीवाने दिल की चाहत है उमर को ख्वाब में देखूं. حضرت عمر رضی الله عنه په دوران خلافت کې یو سړی ورته راغی د یو کار دپاره دته څراغ لګېدی ماښام واخیستن نو څراغ به والله اعلم د هغه وخت به نو څنګه څراغ و څراغ ورته لګېدی سړي چې خبره شروع کړه د څراغ مړ کړي چې سړي خبره خلاصه کړه روان سو د بېرته څراغ ولګوه چا ورته ویل دا ولې ول د دغه سړي له ما سره شخصي کار د خلافت له کیسو سره کار نه نه د حکومت ما سره زما له شخصیت سره یو کار نو زه چې دا کار فیصله کوم او د بیت المال تیل راته لګېږي نو په دې خو زما غاړې بندېږي تیل د بیت المال دی نو مې ځکه څراغ مړ کوي زه به خپل ضرورت زما شخصي ضرورت دی زه بیت المال نه مصرفوم دا د صحابه و تقوا و تی اوس دا ستا له دې سره عرض کوم مقایسه یې وکړه د غوناتیات په له بیت المال سره کېږي دا زموږ بیت المال خو پرېږده د کافرانو روپۍ ټولې دلې خاورې هېڅ چا نه ولیدي چا یوړې څه سوې پر کومه ولاړې هېڅ چا نه ولیدي عمر رضی الله عنه خپل شخصي کار ته د بیت المال څراغ مړ کوي دا تیل د بیت المال دی زه نه مسلمان مجلہ ہے منور